هالند یو قانون پاس کو چې په مکتب کې د ماشومان نه موبایل نه ټابلیټونه ټول واغستل نیش که نور ځان سره مکتب ته ویسي تر څو پورې هغوی توجه بدله نه شي او پوهېږي چې ساینسي څومره تاوان هغوی ته رسولی شي د یو ماشوم ذهن ته. نن سبا چې زه هر چا کور ته ځم که هغه دوستان دي که فامیل نه دي نو اولادونه په موبایل باندې ګورم 2 کلن 1 کلن حتی هغه نه هم واړه چې لږ په ژړا ډایرکټ موبایل ته ورکړي ځکه هغوی سره عادت شوي وي. زمونږ په ذهن کې د خواهشات دپاره د پلیژر دپاره ډوپامین کیمیکل دی چې هغه کله هم یو چې نه موږ خوند دخلو هغه کیمیکل موږ ته یعنی دا خوند راکوي ډوپامین. که تاسو ریسرچ وکوئ لږ معلومات ټول کړئ چرس سګریټ نسوار هم د هغه کیمیکل د وجې نه موږ دوامداره عادت کیږو پې او ضرورت پیدا کیږي ځکه زموږ چې کله په اعصابو کې وینه کته راشي سګریټ وڅکو نو بیرته وینو ته بره لاړ شي نو موږ ته څه وخت دپاره ښه توجه هم راکړي او یو نوه خوشحالي او یو نوه د دنیا نه هم لرې کړي. نو ماشوم ته هم یو ریسرچ شوی و چې څنګه ته ورته موبایل ورکوې دا همدومره تاثیر دی لکه څنګه چې یو ځوان سړي ته چرس ورکوې. دا یو ډېر سیریس موضوع ده لیکن نن خلکو لاس کې ټول ماشومان لاس کې موبایلونه دي او دا دومره منفي تاثیر کوي دوی په ذهن باندې همدا دلیل دی چې هغوی فزیکي ضعیفه دي یا ډېر چاق دي او یا ډېر لاغره دي مسلس نه لري ځکه چې هغوی بیرون نه ځي په خاورو کې نه غورځېږي مریضان ډېر زر مریضان کېږي ځکه هغوی کې امیون سیسټم دی میکروب سره عادت نه دی. کوټه کې کښېنه موبایل راواخله او ټوله ورځ یا گیم ګوره یا گیم کوه یا کارټونونه ګوره او د باندې دا جدا بحث دی چې کارټونونه باید سره رقم وکتل شي ځکه چې کارټونو کې ډېر زیات د ال جی پی ټي کیو یا پلس یا مختلف د لوط علیه السلام د قوم عادتونه او بعضې نور مسایل چې هغه کې پروموټ شوي دي هلته وجود لري. زما صرف وینا دا ده چې نیدرلینډ یو اروپایي ملک یو آزاد ملک دې نتیجې ته رارسېږي دا غټه خبره چې هلته ماشومان نه موبایل واخله مکتب ته نه شي وړلی پوهېږي کېدای شي هغوی مظاهره وکړي لیکن موږ په دې نه پوهېږو چې موږ باید ماشومان ته موبایل ورنه کړو خصوصا هغه ماشومان چې کوم دی 14 نه کته دي. زه په دې عقیده یم چې یو څوک 14 کلن نه دی هغه باید موبایل ونه لري خصوصا هغه موبایل چې کوم کول شي هغه پکې انټرنیټ په لاسرسی پیدا کړي ځکه نن یو 14 کلن ماشوم دومره لوسې ښځې کتلی شي چې کوم 100 کاله مخکې مالدارترین قویترین قدرتترین پاچا نشو کتلی فقط یو څو ګوګل سرچون باندې او د هغه کوم ذهن کې چې کوم تغییرات کوم مشکلات جوړیږي هغه به راتلونکی ټول عمر د هغه انتخابي چې کوم مشکلات نه به دا تیریږي. نو ورونو خویندو د دې ویډیو نصیحت دا دی چې خپل اولادونه موبایل نه واخلئ صحیح دی څو ورځې به وژاړي لیکن وروسته به ښه شي. دویم دا دی چې اولاد چې کوم تحصیل کې دی هغه باید موبایل سره مشغول نه وي. دریم د هغوی ډوپامین افیکټ دوامدار او عادت کیږي او چې نن ته موبایل وانخلي سبا هغه هم ډېر سخته کیږي. دریم د تحصیل په وخت کې چې نیدرلینډ دا فیصله کړې ده نو تاسو هم دا فیصله وکوئ چې کوم مکتبونه دي یا کوم نور خلک دي کولی شي عادي موبایل چې فقط زنګ ورته ځي او راځي دې دپاره چې اولاد دې ورک نه شي یا کوم بل مسله ته ورکوئ لیکن موبایلونه خپل اولادونه لرې کوئ دا داسې دی لکه چې چرس او سګرټ مو ته لاس کې ورکړي وي دومره نقصاني دی او تاسو نقصان کتلی شئ چې ستا اولاد 5 دقیقې بعد جاړي او فقط موبایل باندې ښه کیدی شي ځکه چې هغه سره عادت شوی دی محتاط شوی دی او همغه ډوپامین افیکټ ورته پکار دی که هغه ورته ونه رسېږي نو جاړي به خیر د سوره دې وژاړي هغه دپاره به ښه شي لیکن موبایل نه ترې واخلئ.